اشنا د کاریګرۍ مهارت درته ښیم. د دې اوسني کاریګر وي که پخواني وی چې کار وکړي بس مکمل سیمټي کار کوي. ښه یو ډېر ښایسته تاریخي ځای ته تقریبا د دې دلته عبادت خانه هم څه وخت کې به اوس خو د عبادت نوم نشان هم دوی نه دی پرېښی، خو ځای ډېر تاریخي ښایسته ځای دی. دننه تاسو یې چت ولیدو، هغه فنکاري مو ولیده، بهر د یې مین دروازه ده او دننه یې کباري د یو 4 سړکونو منځ کې یو پخوانی کلیسیا ده، یعنې چرچ. د ده جوړېدو مهارت، خیر زما د کیمرې مهارت به هم لږ وګوري ته خو ګوره، ولاکه انډیا کې هم داسې کیمرامین پیدا کړي، خو لکه د دې ځای وګوره. ښه دا وګوره داسې ځای کې چې ګانه وویل شي د انډیا فلمونو کې هم لیدلي، ډېر خوند کوي. ډېر یو ښایسته ځای دی، 4 سړکونو منځ کې دی، پیرس په ښار کې دی. د تاریخ لکه په سلونو کلونو زوړ ځای دی، خو داسې ځای کې ساتلی. هغه وخت به دا چېرته ډاګه، اوس یې وله سړکونه او شاوخوا مارکیټونه او لکه ډېر ښایسته سیسټم یې وله جوړ کړی. نو اشنا چې چېرته هم ښایسته ځای لیدلی تاسو ته هم ښولی، خو وروره تاسو یې د ټس نه پړس کېږئ نه. نو څنګه ځای دی باچا، دا به راله ته ووایې. زه دې چت ته یقین وکړه چې 15 منټه مې ویډیو کړې ده، 3 ساعته زه دې کې خپله ګرځېدم را ګرځېدم چې دا دروازه او دا یو پونډو پوره مې پیشونو پوره مې پکې چیک کړل. اورې ډېر ښایسته مهارت سره ځای جوړ کړی دی. څومره زوړ ځای به اوسه پورې هغسې ولاړ دی. همدا وجه ده چې تاریخي ځایونه یې ساتلي دي، سیلګري ورته را روان دي سهار او ماښام. وروره د دې نه دومره کاروبار یې د ټوریزم د سیلګرۍ نه اخیستی چې زما په خیال بل هېڅ هم ونه کړي د دې نه هم د دې ملک ساتل کېږي. نو تاریخ یې ساتلی دی د ځایونو، د کیسو تاریخ نه به وروره چېرته جلسه جلوس وګوري چې موږ دی موږ هغه هېڅ کیسه کې هم نه دي. بس هر څه پخواني ساتلي، رنګ روغن یې کوي، پاملرنه یې کوي، خلکو ته راځي. وروره د هغې نه د دې ټرانسپورټ آباد دی، هوټل رسټورنټ یې آباد دي وروره، ایرپورټونه یې مصروف دي، ریل سټیشن یې مصروفه دي، خلکو ته یې روزګار ورکړی. څه چل دی؟ امن دی، کلاري د څوک څه کې کار نه لري، څوک تنګول نه کوي، سترګې مړې دي. زه وروره کمبل ځان نه تاوي او که بربنډ ګرځي. نو دا ځای یو تاریخي ښایسته ځای و. تېرېدم، باراني موسم هم و. نو مې چې درته وښیم. نو خپل نظر را سره کمنټس کې شریک